خوشحال خان خټک چې د پښتو ژبې د پښتو ادب پلار ورته هم ویلی شي، هغه ګڼ شمېر منظوم او منثور آثار پریښي دي. د هغه ټول لیکل د یو بل نه زیات معیاري دي، د یو بل نه زیات د اعلی پایې دي. د هغه په نثري آثارو کې یو کتاب د دستارنامې په نوم باندې پیژندلی شي. دستارنامه د خوشحال خان خټک یو شاهکار کتاب دی، کوم چې په نثر کې هغه لیکلی دی او د زندان په وخت کې لیکلی دی. په دغه کتاب کې خوشحال خان خټک د دستار، د پټکي، د شملې، د پګړۍ د تړلو دپاره، د پسر کولو دپاره څه شرایط ایښي دي، څه کرایټیریا ایښې ده. دغه کتاب په 3 برخو مشتمل دی. لومبۍ برخه مقدمه ده. دویمه برخه کې هغه د دستار دپاره 20 هنرونه او 20 خصلتونه بیان کړي دي، او دریمه برخه د کتاب خاتمه ده. خوشحال خان خټک وایي چې دستار د سړي شرم دی، د سړي عزت دی. هغه وایي چې دستار تړل هسې نه دي، د دستار دپاره څه کرایټیریا پکار ده، څه شرط پکار دی. هغه وایي چې دستار به ذمهوار خلک، بادشاهان، ملکان، امیران، خانان تړي، او چې کله هغوی دستار تړي نو پکار ده چې په هغو کې څه خوبۍ، څه هنرونه، څه خصلتونه وي. هغه په دغه کتاب کې وایي چې دستار تړي 1000 دي، د دستار سړي په شمار دي. هغه وایي چې هسې خو دغه پټکی، دغه شمله، دغه پګړۍ ډېرو خلکو تړلي وي، خو دغه خلک د دستار لایق نه دي. هغه وایي چې په چا کې د 20 هنرونه او د 20 خصلتونه کم از کم وي نو بیا خیر دی که هغه دستار وتړي. هغه زیاتوي چې ما کومه هنرونه، کم خصلتونه دلته بیان کړل نو دا داسې دي، په دې کې لومبي داسې دي لکه د فرضو، ورپسې لکه د واجبو، بیا لکه د سنتو، بیا لکه د مستحبو. د دې نه علاوه نور کم خصلتونه، کم هنرونه دي. د هغې مثال د نفلو دی. په چا کې چې دغه ټول څیزونه، دغه فرایض، دغه سنت، دغه مستحب، دغه واجب، دغه نفل نه وي نو پکار نه ده چې هغه دستار وتړي. خوشحال خان خټک په مقدمه کې د دې کتاب د دستار فضیلت بیانوي، د هغه اهمیت بیانوي. هغه د دستار متعلق بلها ډېرې خبرې کړي دي. هغه په دې هکله ډېر اوږد بحث کړی دی. مونږ په لنډو ټکو کې سرسري طور دغه هنرونه، دغه خصلتونه بیانوو. لومبی هنر خوشحال خان خټک بیانوي د ځان پیژندنې. هغه وایي چې یو سړی پکار ده چې د ټول نه اول ځان وپیژني، چې زه څه یم، د چرتې نه راغلی یم، زه پیدا شوی د څه نه یم او څنګه پیدا شوی یم، بیا ماله خدای پاک کومه نعمتونه راکړي دي، په ما باندې کومه مهرباني کړي دي. هغه وایي چې انسان څنګه پیدا شو، څنګه د هغه تخلیق وشو، کومه طریقه کارو، د کوم ځای نه راغی. دغه چې کومه د پیدایش پوره نظام دی هغه هم بیانوي. بیا د هغې نه پس د انسان متعلق دا خبره کوي چې که د یو انسان یوه سترګه نه وي او د هغه سره خزانې ورسره وي، خو که څوک ورته ووایي چې ته دا ټولې خزانې راکړه، ستا د یوې سترګې علاج مونږ کوو، تا ته د یوه سترګه مونږ واپس کوو، نو ښکاره خبره ده چې هغه به دا ټولې خزانې ورکړي خو دغه یوه سترګه به خپله واخلي. نو دې عقله باندې هغه وایي چې یاره خدای پاک په انسان باندې ډېره لویه پیرزو کړې ده، ډېر لوی نعمت یې پرې کړی دی، نو پکار ده چې انسان اول ځان وپېژني. دویم نمبر خوشحال خان خټک د علم، د تعلیم هنر بیانوي. هغه د دغه وخت رایج 14 علوم چې کوم دي نو هغه د یو انسان دپاره لازمي ګڼي. هغه وایي چې هله به یو سړی دستار تړي، هله به یو سړی په سړو کې شمارلی کېږي چې هغه دغه 14 علوم زده کړي وي. خو بیا هغه وایي چې که دغه 14 علوم څوک پوره په پوره نشي زده کولی نو دومره علم خو هغه له پکار دی چې په سړو کې شمار شي. هغه وایي چې بې تعلیمه سړی نشي بللی. هغه د علم اهمیت بیانوي، د علم فایدې بیانوي، د طب، د کیمیاګرۍ، د مختلف ساینسي علومو په هکله باندې بحث کوي. هغه وایي چې یو سړی د خامخا علم حاصل کړي. هغه یو خبره کوي چې یاره پکار خو دا ده چې انسان د پیدایش نه واله تر مرګه پورې د علم په تکل کې وګرځي، خو که بیا دغه نشي کولی او دومره وس نه وي نو پکار ده چې هغه بنیادي علم خامخا زده کړي چې د هغه د انسان او د حیوان تمیز پې کولی شي. په 3 نمبر هنر کې خوشحال خان خټک
د خط خبره کوي، د لیک خبره کوي، د لوست خبره کوي. هغه وایي چې که خط نه و، لیک نه و، لوست نه و، نو دا دومره کتابونه به نه و لیکلی شوي، دا دومره علم به خلکو ته نه و راغلی. هغه وایي چې علم او خط او لیکل لوستل دا د یو بل دپاره لازم او ملزوم دي. هغه وایي چې څنګه علم ضروري دی، دغه شانې د خط، د لیک، د لوست هنر هم ضروري دی. هغه وایي چې یو سړی دی ښه لیکل زده کړي، د خپلو لیکلو سره د خواري وکړي چې د هغه خط خوشخطه شي. څلورم هنر خوشحال خان خټک په دغه کتاب کې د شعر ښودلی دی، د نظم یې ښودلی دی. هغه وایي چې پکار ده چې یو سړی په شعر پوهېږي، شعر لیکلی شي، نظم لیکلی شي. د نظم مختلف کومه اصناف چې دي، رباعي، قطعه، قصیده، مسدس، مخمس، چې څونه نور اصناف دي، د دغې متعلق خبره کوي چې یو سړی پکار ده چې هغه په دې باندې هم خپله طبع ازمایي وکړي. هغه وایي چې پیغمبر شعر نه لیکلو، خو د هغې وجه دا وه چې په دغه وخت کې کفارو په پیغمبر باندې شکونه کول، په هغه پسې دا خبرې کولې چې دا شاعر دی او دی چې کوم کلام راوړي نو دا شاعري ده. چېرې پیغمبر شعر لیکلو نو بیا به د خلکو دغه شکونه، دغه شبهات چې کوم دی نو نور هم زیاتېدل. نو په دې وجه هغه شعر نه لیکلو. ولې د حضرت علي صاحب ذکر هغه کوي چې د حضرت علي صاحب پوره دیوان موجود دی. بیا د حضرت عایشې خبره کوي چې هغې د شعر سره ډېره زیاته مینه وه، هغې ته ډېر زیات شعرونه یاد وو او پیغمبر علیه السلام ته به یې اورول. پیغمبر علیه السلام به په خندا خوشحالۍ سره دغه ټول اورېدل. خوشحال خان خټک پنځم هنر د تیراندازۍ ښیي. هغه وایي چې غشي ویشتل، تیراندازي کول هم سنت دي. یو سړي له پکار ده چې هغه د غشي د ویشتلو په هنر باندې پوهه وي. هغه په دغه باب کې د لیندو مختلف قسمونه هم ښیي چې کومه لینده بهترینه ده. بیا د هغې طریقه کار هم ښیي چې لینده به څوک نیسي څنګه، غشی به ولي څنګه، خپل غشی به نښې ته صحیح څنګه رسوي. دغه باب کې هم خوشحال خان خټک پوره په تفصیل سره ذکر کوي، پوره په هنر سره ذکر کوي او دا پته لګي چې خوشحال خان خټک د تیراندازۍ ماهر و. بیا ورپسې خوشحال خان خټک د ابازۍ خبره کوي، د لامبو خبره کوي. هغه وایي چې یو سړی، یو ملک، یو خان، یو مشر، یو ذمهدار دا به خامخا لامبوزن وي. د لامبو متعلق هغه هم وایي چې لامبو په څو قسمه ده، لکه د شناز لامبو، بغیر د شناز نه لامبو. هغه په دې باب کې په د لامبو متعلق په تفصیل سره ذکر کړی دی. بیا د اسبتازۍ هنر هغه ښیي، د اسونو د ساتلو په هکله خبره کوي. هغه د اسونو نسلونه هم ښیي. هغه وایي چې خیر که اس د کم نسل هم وي، خو پکار ده چې اس څورب وي، تکړه وي. هغه له چې کم خوراک ضروري ده لکه غوړي ورکول، وربشي ورکول، په دې حوالې سره هغه خبره کوي چې اس له دا خوراکونه ورکول غواړي چې کوم هغې له ورزش ورکول غواړي. نو دغه طریقې هم خوشحال خان خټک په دغه باب کې په تفصیل سره بیان کړي دي. اتم هنر هغه د ښکار ښیي. هغه وایي چې ښکار د ملکانو دی او ملکان د ښکار دي. هغه وایي چې ښکار هم یو ضروري څیز دی، یو ښه شوق دی. د ښکار په حوالې سره د خوشحال خان خټک یو تفصیلي نظر دی په دغه باب کې هغه بیان کړی دی. هغه وایي چې بهترین ښکار هغه دی چې ته یې په غشو باندې وولي، په لیندې سره یې وولي. هغه وایي چې دغه ښکار غوره نه دی کوم چې د سپو په ذریعه باندې وکړی شي. هغه د ټوپک ذکر هم کوي. هغه وایي چې په نن سبا دور کې خلک په ټوپک باندې هم ښکار کوي. د ټوپک په حوالې سره هغه دوه خبرې کوي. یو هغه چې یو سړی په ځمکه باندې بالکل سملي، نښه برابر کړي، شیش برابر کړي او بیا مرغۍ یا بل ځناور ښکار کوي. هغه وایي چې دغه شان ښکار خو ښځې هم کولی شي. نر خو هغه دی، ځوان خو هغه دی، زلمی او سړی خو هغه دی چې هغه په ولاړې باندې ټوپک ولي او خپل ښکار په نښه کوي. هغه وایي چې د ښکار په کولو سره په انسان کې د جنگ چې کوم صلاحیتونه دي هغه هم بهتر کیږي. نهم هنر هغه د شجاعت، د بهادرۍ ښیي، د زړورتیا ښیي. هغه وایي کم ملک دی، کم خان دی، کم د شملې او د دستار خاوند دی، هغه له پکار ده چې هغه بهادري، په هغه کې شجاعت وي، په هغه کې میړانه، هغه توریالی، ننګیالی وي. په دغه اړه باندې هم خوشحال خان خټک په تفصیل سره ذکر کړی دی. خوشحال خان خټک بیا د سخاوت هنر ښیي. هغه وایي چې د پټکي خاوند، د شملې خاوند، د دستار خاوند پکار ده چې هغه سخي وي. هغه په خلکو باندې هم خوراکونه کوي، د هغه دسترخوان هر وخت غوړېدلی وي، هغه
په میلمنو باندې هم خرچه کوي. بیا د میلمنو متعلق هغه هم خبره کوي چې یو خپل خپلوان یو داسې خدایي مسافر میلمانه وي. دغه شانې نور په دغه حوالې سره خوشحال خان خټک پوره تفصیل بیان کړی دی. 11 هنر هغه د ازدواجي ژوند بیانوي، د ازدواجي معاشرت بیانوي. هغه وایي چې د خپلې کورودانې سره به ژوند څنګه تیری. د ودونو په حق هم هغه خبره کوي. هغه وایي چې یو سړي له پکار دی چې 4 ودونه وکړي، که 4 نشي کولی 3-2 دی وکړي، او که دغه هم نشي کولی نو بیا پکار ده چې یو واده خامخا وکړي. د واده په حواله سره خوشحال خان خټک پوره په تفصیل سره بحث کوي. د ښځې حقوق باندې هغه خبره کوي. د واده د وړومبۍ شپې آداب ښایي. بیا د دغې نه پس د ژوند چې څومره ازدواجي ژوند دی، څومره واده کړی شوی ژوند دی، د هغې ټول تفصیل هغه بیانوي. په ورپسې بل هنر کې هغه د اولاد په تربیت باندې خبره کوي. هغه وایي چې اولاد له بهترین تربیت کول پکار دی، او دغه ډېر ګران کار هم دی. په دغه حوالې سره خوشحال خان خټک په تفصیل سره خبره کړې ده چې یاره د یو بچي، د یو ماشوم، د زوی، د لور د دې تربیت به څنګه کولی شي. په ورپسې بل هنر کې هغه د خادمانو، د وینځو، د غلامانو متعلق ذکر کړی دی. هغه وایي چې دغه هم یو هنر دی چې ته به د خپلو خادمانو سره، د خپلو وینځو سره، د خپلو غلامانو سره څنګه ژوند تیری، د هغوی نه به کار څنګه اخلي، چونکې هغه ستا په کور کې بهر دننه کېږي. د هغوی دغه تربیت به څنګه کې، د هغوی سره به وخت څنګه تیری، د هغوی نسل به څنګه معلومې چې دا د کومې کورنۍ سره تعلق ساتي، د هغوی خوی بوی به څنګه معلومې، د هغوی خصلتونه به څنګه معلومې، او بیا به د هغوی نه کار څنګه اخلي. په ورپسې بل هنر کې هغه د معاشي ژوند په هکله خبرې کوي چې ته به کار کسب څنګه کې، ته به خپل معاش بهتر څنګه ساتي، ته به خرچه څومره کې، ته به ګټه وټه څنګه کې، ته به خرچه په کومه طریقه کې، کپړې پیزار به څنګه استعمالوي، خوراک څښاک به څنګه کې، میانه روي به څنګه کې، د خپل ژوند به بهتر څنګه ساتي. په دغه حوالې سره خوشحال خان خټک ډېرې د کار خبرې کړي دي. ډېرې په تفصیل سره هغه په دستارنامه کې په دغه باب کې خبرې کړي دي. 15 هنر هغه د زراعت او د دهقانۍ په هکله باندې ښایي. هغه وایي چې د ټول نه غوره خبره دا ده، بهتره خبره دا ده چې یو سړی د خپل پټي نه پیدا واخلي، د خپل فصل نه پیدا واخلي، په خپلو ځمکو باندې کار کرونده وکړي. خو د دې دپاره ضروري دي چې هغه د کار کروندې د اصولو نه خبر وي، هغه تخم پیژني، هغه د فصل په بهتر کېدلو باندې، په غوره کېدلو باندې پوه شي. په دغه حوالې سره خوشحال خان خټک په تفصیل سره ذکر کوي، په تفصیل سره خبرې کوي، او پوره د کار کروندې هغه طریقه کار یې هم ښودلی دی. 14 هنر هغه د تجارت بیانوي. هغه وایي چې تجارت د پیغمبرانو پیشه ده، سنت ده. نو دغه حوالې سره هغه په تفصیل سره خبره کوي. هغه په هغه خلکو باندې بد وایي کوم خلک چې خپل د تجارت مالونه جمع کوي، ذخیره اندوزي کوي، او بیا په مشکل وخت کې په ګران قیمت باندې هغه مالونه خرڅوي. په دغه خلکو باندې هغه ډېر زیات بد ویلي دي. هغه وایي چې تجارت یو حلال کار دی، د پیغمبرانو کار دی، د پیغمبرانو شیوه ده. نو پکار ده چې دا مونږ هم په هغه طریقه باندې وکړو. په دغه کتاب کې 18 هنر د تحقیق د نسب دی. هغه وایي چې پکار ده چې یو سړی د نسب نه خبري، هغه په دې خبره باندې تحقیق کولی شي، د هغه سره دومره علم وي، هغه دومره شوق وي، د دې قبیلې نسب چرته دی، د دې مشران چرته و، مخکې وخت کې دا چرته اوسېده، د دوی د قام نور خیلونه، نور خاخونه، نور زیلې چرته دي. په دغه حوالې سره خوشحال خان خټک په تفصیل سره بحث کوي. او یاد دې وي چې خوشحال خان خټک په خپله د نسب ماهرو، هغه په خپله هم د خټکو د نسب متعلق لیکل کړي دي، د خپل نسب متعلق هغه لیکل کړي دي. هغه په دغه کتاب کې 18 هنر د موسیقۍ ښودلی دی. هغه وایي چې څنګه علم او لیک لوست د یو بل لپاره لازم ملزوم دي، نو دغه شانې موسیقي او نظم د یو بل لپاره لازم ملزوم دي. هغه د موسیقۍ بحرونه هم بیانوي. بیا په دغه بحرونو کې دننه چې څه دي هغه ټول په تفصیل سره هغه په دغه باب کې ښایي. هغه وایي چې موسیقي هم ضروري ده. یو خبره هغه کوي چې موسیقي بعضې صوفیانو بدنامه کړې ده، په دغه وجه باندې دې ته حرام ویلی شوي دي، ځکه چې هغه موسیقي داسې وي چې په هغې کې هوش ختم شي. هغه موسیقي د خوند په ځای باندې پیکوالی پیدا کوي، بدرنګي پیدا کوي. نو په دغه وجه باندې علماو موسیقي حرامه کړې ده. بیا ورپسې په 19 هنر کې خوشحال خان خټک د شطرنج متعلق خبره کوي. هغه وایي چې شطرنج د بادشاهانو گیم دی. شطرنج ضروری دی ځکه چې کله یو انسان خفه وي او هغه ته تکلیف وي، هغه ته ذهني دباو وي، ټینشن وي ورته، نو هغه چې کله شطرنج کوي نو دغه وخت د هغه ښه تیر شي، د هغه ذهن بل طرف ته لاړ شي، د هغه نه هغه غم، د هغه نه هغه تکلیف، هغه هر څه هیر شي.
یوه خبره هغه کړې ده چې یاره په شطرنج باندې جواري کول بالکل حرام دي او دا نه ده پکار، او غوره شطرنج هغه دې ته ویلی دی چې کله ښځه او میړه د یو بل سره د شطرنج ګیم ولګوي او ښه په آرام ښه په مینه باندې ښه په پرسکون ماحول کې د یو بل سره شطرنج کوي. شلم هنر خوشحال خان خټک د نقش نګارۍ د مصورۍ ښودلی دی. هغه وایي چې څنګه یو سړی ښه خط کولی شي، ښه لیکل کولی شي، خوشخطي کولی شي، په کار ده چې دغه شانې هغه نقاش وي، هغه نقشونه جوړوي، هغه تصویرونه جوړوي. په دغه باب کې هغه د معنی ذکر هم کړی دی. څوک چې د چین یو مشهور مصورو چا چې بیا وروستو د پیغمبرۍ دعوه هم کړې وه، دغه د پیغمبرۍ د دعوې پوره واقعیت هم خوشحال خان خټک په تفصیل سره په دغه باب کې بیان کړي دي. د دې نه پس خوشحال خان خټک د 10 خصلتونو د 10 خویونو ذکر کړی دی چې سړی چې کله دستار تړي، شمله تړي، پګړۍ تړي، نو پکار ده چې په هغه کې دغه 10 خصلتونه هم ضروري وي. د خصلتونو په باب کې د ټولو نه لومبی هغه خصلت بیانوي د مشورت، چې مشوره به کېږي. یو سړي له پکار دی چې هغه مشوره وکړي، که کم کار هغه کوي نو پکار ده چې خپلو نږدې خلکو سره، که بادشاه وي د خپلو قابلو وزیرانو سره، که خان ملک وي د خپلو هغه ملګرو سره کم چې د ده سره مخلص وي، کم چې پوهه وي، پکار ده چې د هغوی سره د یو کار متعلق مشوره وکړی شي. دویم نمبر خصلت هغه د عزمیت بیانوي. هغه وایي چې یو سړی به هله دستار تړي چې په ده کې د عزم د ارادې کولو خصلت وي. هغه وایي چې یو سړی کله دستار تړي نو پکار ده چې هغه کله د یو کار عزم وکړي، د یو کار اراده وکړي، نو بیا که مخې له هر څه راځي خو دغه کار ترسره ورسوي. دریم خصلت هغه د خاموشۍ ښودلی دی. هغه وایي چې د ډیرو خبرو کولو نه خاموشي بهتر ده. پکار ده چې یو سړی دومره خبرې وکړي کمې چې ضروري وي. د حد نه زیاتې خبرې کول، په هر ځای کې خبرې کول، هغه وایي چې دا د یو سړي دپاره ښې نه دي. د دې سره د یو انسان قدر کمیږي، د هغه عزت کمیږي. بیا یو خصلت هغه د راستۍ ښایي. هغه وایي چې یو سړی چې دستار تړي پکار ده چې هغه رښتونی وي، هغه صادق وي. بیا دغه شانې هغه د پیغمبرانو ذکر کوي، د اصحابو ذکر کوي چې هغه رښتونکي وو، هغوی به دروغ نه ویل. د دروغو نه هغه په دغه باب کې په سختۍ سره منع کوي او وایي چې همیشه دپاره که مخې له څه هم راځي خو پکار ده چې سړی رښتیا ووایي. بیا هغه د شرم او حیا خبره کوي. هغه وایي چې یو سړی دستار تړي نو پکار ده چې په هغه کې شرم وي، په هغه کې حیا وي، په هغه کې دغه څیزونه ضروري وي. بیا هغه وایي چې په دې خلکو کې څوک چې دستار تړي دې کې به د نیکو خصلت هم وي. دوی به نیکۍ کوي، دوی به د خلکو سره ښه کوي. هغه په دغه سلسله کې بل خصلت د مروت هم بیانوي. هغه وایي چې څوک دستار تړي پکار ده چې په هغه کې مروت وي. دغه شانې اتم خصلت هغه د عفو او کرم بیانوي. هغه وایي چې دغه خلک پکار ده چې خلکو ته بخښنه کوي، خلک معاف کوي، خلکو ته د هغوی لوی لوی غلطیانې، لوی لوی ګناهونه هم معاف کوي. نهم خصلت هغه د تمیز ښودلی دی. هغه وایي چې د دستار په سر کوونکي، د دستار خاوند، د دستار څښتن له پکار دي چې هغه د ښه او بد تمیز وکړي، هغه د رښتیا او دروغو تمیز وکړي. هغه ته که څوک یو خبره راوړي او هغه ته ووایي نو پکار ده چې هغه په دغه خبره لول تحقیق وکړي، د چا چوغلي داسې ونه مني. پکار ده چې هغه په دغه کې تمیز وکړي او د هغې نه پس خپله فیصله وکړي. هغه لسم هنر د عدل و انصاف ښودلی دی. هغه وایي چې د دستار مالکان پکار ده چې په عدل و انصاف باندې ولاړ وي، د هغوی ټولې فیصلې د عدل وي، د انصاف وي. 11 خصلت یې د توکل ښودلی دی. هغه وایي چې پکار ده یو سړی توکل وکړي، هغه په خدای بروسه وکړي، که هغه ته ښه پیښیږي که بده پیښیږي خو هغه دا هر څه ومني چې دا د خدای د اړخه دي. 12 خصلت هغه د تربیت بیان کړی دی، د نوازش بیان کړی دی. هغه وایي چې د هغه خلکو تربیت پکار دی کم چې اصیل خلک وي، کم چې د ښه فطرت مالکان وي، نه چې د بد اصلو د بد فطرتو خلکو تربیت وکړی شي. 14 خصلت هغه د خوب و رجا بیان کړی دی. په دغه حوالې سره هغه یو واقعه هم بیانوي. هغه وایي چې د نوشروان بادشاه په وخت کې د هغه په دربار کې یو ځلې چې بادشاه کله په دسترخوان ناست و نو یو نوکر روټۍ هغه ته ایښودله. په دغه وخت کې ګولې د نوکر د لاس نه پرېوتو او لږ غوندې د نوشروان بادشاه په کپړو باندې ولګېدو. د هغه کپړې لږې ګنده شوې خو نوکر
هغه ټول لوښی راواغستو او ټول یې د نوشیروان بادشاه په کپړو باندې توی کو. بادشاه دې تپوس وکړو چې داسې دې ولې وکړل؟ نو هغه ورته ویل چې لاول خو دغه ګل زمانه په غلطۍ سره په خطایۍ سره توی شوی و، ستا کپړې ګنده کړې. خو ما سوچ وکړو چې بادشاه به هسې ما وجني، خو چې مې وجني نو راشه چې ټول ګل په هغه باندې توی کړمه، یا خو به بادشاه ما معاف کړي او یا به هغه ما مړ کړي. نو که ما مړ کړي نو دا کار به ما قصدن کړی وي، نو ما ته به زما د ګناه په وجه باندې سزا میلاو شي، نه چې بې ګناه به زه مړ کړی شم. بیا هغه د ملک د انتظام د چلولو خصلت بیانوي. هغه دلته کې وایي چې یو سړی کله خپل ولی عهد جوړوي نو پکار ده چې مشر زوی جوړ کړي. که دا نور زامن ډېر هم لایق وي، خو پکار ده چې مشر زوی دی ولی عهد جوړ کړي. که زامن یې نه وي نو ورونه او ورونه د ترونو زامن یا دغه شانې چې هغه ته کم نږدې خلک وي، او که د خاندان یې هېڅ څوک نه وي نو بیا په خپل دربار کې داسې یو قابل، داسې یو لایق کس ته دغه ذمهواري په سر کړي. د انتظام چلولو په حوالې سره خوشحال خان خټک هم په تفصیل سره ذکر کړی دی. 15 خصلت هغه د همت ښودلی دی. هغه وایي چې څوک شمله په سر کوي، څوک دستار په سر کوي، پټکې په سر تړي، نو هغه له پکار ده چې په هغه کې به همت وي، هغه به د لوړ همت د لوړې حوصلې څښتن وي. بیا بل خصلت هغه د نرم خوی بیانوي، د حلم بیانوي، د بردبارۍ بیانوي. هغه وایي چې دغه ملوکان، دغه بادشاهان، دغه خانان، دغه امیران پکار ده چې د نرم خوی مالکان وي. په دغه حوالې سره هم خوشحال خان خټک په تفصیل سره ذکر کوي. 18 خصلت هغه د غیرت بیان کړی دی. هغه وایي چې په دین باندې د غیرت وکړی شي، په ملک باندې د وکړی شي، په خپل کور باندې، په خپل خاندان باندې د وکړی شي. د غیرت حوالې سره هغه پوره تفصیلي ذکر په دغه باب کې کړی دی. هغه وایي چې سړی، خان، ملک، امیر، بادشاه دا به غیرتي وي، او غیرت یو ډیر غوره کار دی. بیا بل خصلت هغه د حزم بیانوي، د دور اندیشۍ بیانوي. هغه وایي چې دغه خلک پکار ده چې دور اندیش وي، تر لرې پورې د هغوی نظر کار کوي، هغه په یو کار کې تر لرې پورې سوچ کوي، د هر څه نه ځان خبروي او احتیاط کوي. 19 خصلت هغه د بندګۍ، د طاعت بیانوي. هغه وایي چې ملوکانو له، خانانو له، امیرانو له پکار ده چې هغه د خدای بندګي وکړي، د خدای عبادتونه وکړي، منځونه په وخت باندې وکړي، د نفلو اهتمام وکړي، د سنتو او د فرضو د هر څه خیال وساتي. 20 او آخري خصلت هغه د استغفار بیانوي. هغه وایي چې دغه خلک پکار ده چې استغفار کوي، ډېر ډېر د خدای نه یره کوي، د خدای نه مغفرت غواړي، د خدای نه بخښنه غواړي. په تفصیل سره دا ټول هر څه کتل، د 20 هنرونه پیژندل، د 20 خصلتونه پیژندل به هله کیږي چې کله دغه کتاب وکتلی شي. دلته مونږه د دغه خصلتونو، د دغه هنرونو یو لنډیز بیان کړو. که څوک غواړي چې د خوشحال خان خټک د دغه افکارو نه، د هغه د دغه علومو نه، د دغه تربیت نه استفاده واخلي، نو پکار ده چې دغه کتاب دستارنامه ولولي.